څه نوم دی؟ زما نوم علي محمد دی. علي محمد دا ته د کوم ځای نه راغلی او د ټوپیانو کار کوي؟ او چې زه د پېښور نه راغلی یم دلته خیبر ته، او دا ټوپو کار خو زه ډېر وخت نه کوم، مختلف پارټیانو ټوپۍ خرڅوم. خو مونږ یو سوچ وکړو چې دا د پښتنو کومه قامي جرګه ده، دې ته به لاړ شو، شرکت به هم پکې وکړو او د خپله غریبي چې کوم د بچو زمونږ رزق دی هغه به هم پکې وکړو. بهرحال مونږ چې پرون نه دې خوا راغلي زمونږ ډېر خرڅ وشو، دې کې خلک ډېر په مینه باندې دا ټوپیان یلي، او پرون نه دې خوا مونږ لګیو ټوپۍ. بهرحال مارکیټونو کې کمې شوې، خلکو ډېره مینه ده، خلک ډېر جذبې سره راغلي او ډېر خلک راځي او ټوپیانې بلکې چې مونږ کم حد کې راوړې په کم سوچ مونږ راغلي وو هغه ټوپۍ مونږ سره کمې شولې. مونږ بیا مارکیټ ته لاړو، مارکیټ کې ټوپۍ ختمې شوې، نو خلک ډېر په شوق باندې یلي او د جلسې ته چې کم خلک را روان دي په جوش او خروش سره روان دي او د امید نه زیات خلک رااله تر اوسه پورې او انشاءالله را روان دي. دا جلسه دا جرګه چې کومه ده دا یو کامیابه جرګه ده انشاءالله. دا څومره تقریبا تا به څو ټوپیانې خرڅ شوي؟ یاره ما خو یو 500 دانې راوړې وې پرون، هغه خو ختمې شوې، او چې نن سهار مونږ لاړو نو مارکیټونو کې ټوپۍ موپۍ نه وې او مونږ یو 200-300 دانې نورې راوړې، نو دا دی لګیو، بس خلک راځي او خلک یلي ښه په مینه محبت سره.